سلامتی او د الله تعالی رحمتونه دي وي په تاسو ټولو باندې ستړي مشئ خدای مو راوله خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست زه ستاسو قیس یم د ځان جوړونې لړۍ ده کتاب د نابغه اشخاصو فارمول لیکوال بریان ټریسي ژباړن عبدالباسط خدام د کتاب څلورمه برخه تاسو ته وړاندې کوو په دې هیله چې تر وروستیو یې په مینه را سره واورئ د تجربې رول آیا تاسې پوهیږئ هغه کارونه چې نوي ایجادیږي او یا د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي له 5 کالو وروسته څو سلنه د ماتې سره مخامخ کیږي؟ اهل مسلک خلک په دې عقیده دي چې ټول کارونه په 2 برخو ویشل کیږي. لومړی هغه کارونه دي چې د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي کوم چې حد اقل 15 کاله تجربه لري او 95 سلنه د دې چانس شته چې دغه خلک بریالي شي. دوهم هغه کارونه دي چې په بشپړ ډول د بې تجربې کسانو لخوا په مخ وړل کیږي او یا هم د بې تجربې کسانو لخوا نوي ایجادیږي. نو 99 سلنه د دې امکان شته چې پایله یې ماته بدبختي او خدای مکه هلاکت وي. پورته ارقام په بشپړ ډول منطقي او د استناد وړ دي ځکه بغیر تجربې څخه څنګه ممکن دي چې یو کار د بریا پر لور سوق او یا یې بریا ته ورسو. کله کله خلک زما خواته راځي او وایي چې غواړم قرض واخلم او یو نوی کار او کسب پیل کړم. نو زما لومړی پوښتنه دا وي چې آیا دا کار د مخکې په بریالیتوب سره سرته رسولی دی؟ د دوی ځواب منفي وي. نو زه هم ورته وایم چې د نړۍ هیڅ یو بانک دې ته حاضر نه دی چې تاسو ته قرض درکړي ځکه یو څوک چې د قرض پیسو څخه د استفادې په چل نه پوهیږي نو هغه به قرض بیرته څنګه ورکړي؟ تجربه د هر کار د پیل لپاره حیاتي عامل شمیرل کیږي. نو په دې اساس هغه خلک چې په محدود ډول یو کار کې تجربه لري کولی شي همدې کار کې بریا ترلاسه کړي. دا وه د نابغه اشخاصو فارمول کتاب څلورمه برخه. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. هیله ده زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که کوم نظر او وړاندیز لرئ په کمنټ کې موږ ته ولیکئ موږ یې په سر سترګو منو. او دا چې زموږ پیل دی ومو زغمئ حوصله راته وکئ او مرسته را سره وکئ. هغه نیمګړتیاوې چې موږ لرو راته په ګوته یې کئ تر څو اصلاح یې کړو. خیر ویسئ چې موږ تعقیبوئ او خاص زموږ دپاره هم موږ متعقبوئ. دغه کتابونه که تاسو واورئ باور لرو چې په ژوند کې به مو ډیر مثبت بدلونونه راشي که خدای کول ځکه دا تجربه شوي دي. هغه دی تاسو د کتاب په لومړۍ برخه کې د دغه کتاب د ژباړنه واورېدل چې هغوی هم په دې اعتراف کړی چې دغه کتاب که ما ژباړلی برکت یې د همدغه کتاب لوستل و. نو تاسو هم که لوستل نشئ کولی اورېدل خو به کولی شئ. ونیسئ دا کتابونه را سره واورئ تر څو په ژوند کې مو مثبت بدلونونه راشي. ښه ژوند ولرئ، ښې چارې، په ځان مو پام کوئ. د خدای پامان.